د دې ټولو خلاصه کتابونه لیکلي دي دا یو پکې چونکې حافظ دی زموږ په دې اکابر علماو کې یو عالم تیر شوی دی مولانا بدر عالم مرټي رحمت الله علیه د علماء کرام پیژني د هندوستان په ځمکه باندې ډېر اوچت شخصیت پاتې شوی دی مولانا بدر عالم مرټي رحمت الله علیه په جنت البقیع کې د حضرت قبر موجود دی او دا واقعا په سترګو باندې لیدل شوی ده یو صرف حکایت دا حقیقتا په سترګو باندې لیدل شوی خبره درته کوم په جنت البقیع کې د امام مالک رحمت الله علیه د قول مطابق لزر صحابه کرام موجود دي یعنی دفن دي پای کې الحمدلله زمون خوش نصیب هغه اکابر علما پنځه کم سلويخت پور علما د دیوبند هغه په دغه ځای کې دفن دي په دې کې مولانا بدر عالم مرټي رحمت الله علیه دی د متعلق ذکر کړی دي دا ګوره د حافظ باره کې موږ تاسو مقامات هغه اور کړو چې دومره مقام دی مرتبه ده او دا موږ تاسو په سترګو الله تعالی موږ تاسو ته ښیي دغه عالم قبر چې کولاو کو د سعودي د ملګرو ته په پتی ایسه وخت بعد دا قبرستان هغه اواري او په دې مرده باندې ایسه دوايانې استعمالي بیا د هغه خپل وخت د هغه نه بعد قبر هغه اواري د هغه د پاسه بیا نور قبرونه کني د مولانا بدر عالم مرټي رحمت الله علیه قبر چې کولاو کو د حضرت هغه بدن بالکل صحیح سلامت روغ مټ پروت دی بیا په هغه دوايي هغه ټیم چې هغه استعمالو هغه په واچول چې بل کال برابر شو په دویم کال باندې بیا د حضرت قبر کولاو کو د حضرت بدن روغ مټ صحیح سلامت هغه موجود دی بیا په دوايي واچول چې په دریم کال بیا کولاو کو د حضرت هغه لاش هغه عمدک شان صحیح سلامت هغه موجود دی دا برکت د قران کریم چې د رب العالمین کتاب په سینه کې محفوظ مونږ او تاسو الله تعالی په سترګو باندې وښودل چې نن مې درته په دنیا کې صحیح سلامت ساتل دي نو سبا د قیامت میدان نه بعد حدیث کې ذکر کی چې د جهنم اور هم د په بدن باندې اثر نکي د دې نه بعد زحمت داه رسول قاری محمد یاسین شاهین سے دعوت پر کوم چې موږ تاسو ته مخاطب شي د امام الانبیاء مدح او تعریف موږ تاسو ته بیان کی مداح رسول محمد یاسین شاهین صاحب دامت برکاتهم